السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو ملګرو ټیچ ټیکټیکس چینل ته بخیر راغلاست. سمیع الله عبید یم. نن به موږ او تاسې د مایکروسافټ وینډوز 10 پروګرام اړوند تنظیمات ترسره کوو. زموږ او تاسې د نن ورځې موضوع به لانګویج یا د ژبې تنظیمات. موږ او تاسې به لومړی راسو کنټرول پینل به راخلاص کړو. د کنټرول پینل له خلاصېدو سره به موږ او تاسې کنټرول پینل په دې آیکنو کې وګورو او د لانګویج کوم آپشن چې دی همغه به پیدا کړو. لانګویج آیکن را خلاصوو او د لانګویج تنظیمات ترسره کوو یا د ژبې تنظیمات ترسره کوو. دلته مختلف ډول تنظیمات موږ د ژبې لپاره ترسره کولی سو. لومړی موږ تاسو ته راځي اډا لانګویج. کولی شو یو ژبه ورته اضافه کړو. زما په کمپیوټر کې دوې ژبې دي، یو انګلیش دی یو پښتو ده. دا ژبې د کیبورډ د لیکنې لپاره دي. زه غواړم چې د لیکنې لپاره یو بله ژبه هم ورته اضافه کړم. نو اډا لانګویج باندې کلیک کوم. اوس ما د کمپیوټر کومې ژبې چې ستا هغه ټولې راته راخلاصوي. هره ژبه زموږ په کار او فرض که زما عربي په کار ده نو عربي ژبه کلیک کوم. کله چې عربي راته راخلاص کړي نو عربي کې چې هر څومره قسمونه دي بیا همغه ټول راته راخلاصوي. نو کوم عربي کوم قسم چې تاسو خوښ یې هغه ورته انتخاب کړئ. فرض کړئ زه د عربي انتخابوم، دا کتر چې ورسره لیکل شوی ده. نو اډ ورته کلیک کوم. اوس به د عربي همدغه ډیزاین یا همدغه شکل زموږ اساس په کمپیوټر کې انسټال او د لیکنې لپاره به موجود دي. که غواړو چې له منځه یو څه ایسته کړو نو بیا موږ او تاسې د ریموو اپشن لرو. موږ او تاسې پر ریموو باندې کلیک کوو. کله چې پر ریموو باندې کلیک وکړو نو دا ژبه په اتومات شکل سره له منځه ولاړه شي. همداسې بل اپشن موږ او تاسې لرو چې موو آف ورته لیکلی دی. کوم وخت چې موږ تاسې دا کلیک کوو موو آف نو ژبه پر خپل لیست کې مخکې ځي، او که چېرته موو ډاون کلیک کوو نو بیا ژبه پر خپل لیست کې وروسته ځي. کله چې موږ تاسې یو ژبه انسټال کړو د هغې اړوند تنظیمات ځینې دلته هم لرو. اپشن به راخلاص کړئ. پر دې اپشن چې تاسو کله کلیک وکوئ نو دلته موږ تاسو ته راخلاصوي. زموږ تاسې د ژبې هغه کوم میتود یا د کیبورډ ډیزاین چې د هغه راته ښیي. پښتو افغانستان ډیزاین ده. پریویو به کلیک کړو. کله چې پریویو کلیک کړو تاسو دلته خپل کیبورډ کتلی شئ چې ستاسو د کیبورډ کومې بټنې پر کوم ځایونو باندې دي. یعنې فرض که الف په کومه بټن کې ده، با په کومه بټن کې ده، داسې زه تر اخره پورې وبیا ګورئ. کوم چې مو خوښ و انتخاب یې کړئ، خوښ ویې کړئ، او که مو نه و خوښ نو اډ انفوټ میتود به کلیک کړئ تر څو پر یو بل میتود ورته اضافه شي. فرض کړئ زه د عربي یو میتود ورسره اضافه کوم. اوس اډ ورته کلیک کوم نو اوس ما د عربي میتود هم ورسره اضافه کړئ. کله چې زه کلیک کوم اوس هغه عربي ترتیب سره راته ښودل کېږي. او که چېرې د پښتو میتود څخه کار اخلم نو پښتو میتود بیا هم په دغسې شکل سره راته ښودل کېږي. کوم میتود چې مو نه و خوښ یا کوم ډول چې مو نه و خوښ نو هغه به ریموو کړئ تر څو پورې له منځه ولاړ شي. کومې ژبې سره ورته والی لري لکه عربي و، پښتو و، فارسي و، اردو و، دري، نو همدغه ژبې ټولې بیا دلته ستا په کښې کې کولی شئ د هغه څخه استفاده وکوئ. هر کیبورډ چې مو خوښ وي همغه ورته انتخاب کړئ. ممکن په ځینو کمپیوټرانو کې تاسې لانګویج په کنټرول پینل کې پیدا نه کړئ نو د هغه لپاره به تاسو راسئ کنټرول پینل به پرېږدئ. که چېرته ستاسو په کنټرول پینل راخلاص کړئ کنټرول پینل کې مو وکتل لانګویج اپشن نه و یا د ژبې اپشن نه و نو تاسو به لانګویج اپشن پسې بیا دلته سرچ ته راسئ او سرچ به وکوئ. دلته به لانګویج ورته سرچ کړئ یا LANG ووایئ یا ځینې تورې ووایئ تر څو پورې تاسو ته راخلاص شي. ایډیټ لانګویج اینډ کیبورډ اپشن کلیک کړئ. کله چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به لانګویج اپشن راخلاص شي او دلته تاسو کولی شئ د ژبو تنظیمات ترسره کړئ. که غواړئ چې کومه ژبه له منځه یوسئ نو دلته کلیک ورباندې وکوئ. تاسو د ریموو اپشن لرئ. کله چې مو ریموو ورباندې کلیک کوئ نو دا ژبه به له منځه ولاړه شي او دا ژبه به بیا ستاسو په کمپیوټر کې نه وي. او که غواړئ چې کومه ژبه ورته اضافه کړئ نو دلته اډ اپشن لري. اډا لانګویج ورباندې کلیک یې کړئ. کله چې مو کلیک کړئ کومه ژبه چې ستاسو په خوښه وه نو همغه ورته اضافه کړئ. فرض کړئ زه غواړم پښتو اضافه کړم نو دلته په سرچ کې ورته لیکم کومه ژبه چې زما خوښه وه اوس هغه انتخابوم. هغه به زما کمپیوټر ته خپل اتومات شکل سره اضافه شي. ځینو کمپیوټرانو کې که نشي اضافه تاسو چې کله ژبه داسې کلیک کړئ تاسو ته یو وینډو راخلاصېږي او په هغه وینډو کې انسټال ورته لیکلي. صرف همغه انسټال کلیک کړئ تاسو ته به ژبه راخلاصه شي. او کومو کمپیوټرانو کې چې اتومات انسټالېږي هغه به دلته انسټال شي. فرض کړئ زه دري ژبه هم ورسره انسټالوم نو زه کلیک ورباندې کوم. کله چې کلیک کوم اتومات شکل سره دري ژبه هم ورته ته انسټال شو. همداسې اپشن یې هم راخلاصولی شي لکه څنګه چې موږ هلته ویلي وو. اپشن یې راخلاص کړئ تر څو پورې د ژبې د کیبورډ اړوند کوم کیبورډ چې دی هغه ووینئ او کولی شئ یو بل کیبورډ هم ورسره اضافه کړئ. اډا کیبورډ ورته کلیک کړئ. هر ژبې کیبورډ چې تاسو خوښ وي نو همغه هم ورسره اضافه کولی شئ. په دې هیله چې ویډیو به مو تر پایه کتلې او زموږ نور درسونه به هم تعقیب کړي. که غواړئ چې زموږ مکملې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ پلیلیست ته ولاړ شئ او وینډوز 10 پلیلیست راخلاص کړئ تر څو پورې تاسو د مایکروسافټ وینډوز 10 پروګرام د زده کړې اړوند ټولې ویډیوګانې په لاس درشي. او یا د دغې ویډیو ډسکرپشن راخلاص کړئ. هلته به تاسو ته ټولې ویډیوګانو لینکونه په لاس درشي. ډېره مننه. تر بیا بلې ویډیو مو پر الله سپارم. ښې چارې.